د ښاغلي عزیز سرشار څخه ډېره مننه. واقعا زړه پورې مقاله ولوستله. باید یادونه وکړم چې زموږ بل ویناوال ښاغلی نصیر خان و، خو هغه له دې کبله چې دا مقالې ډېرې اوږدې شولې او تاسو هم ستړي نه شئ، د خپلې مقالې څخه تېر شو او بیا په چاپي ډول به خپله مقاله راوباسي. هغې څخه مننه کوم چې خپلې مقالې هم تېر شو او تاسو ستړي هم نه شئ. خو زموږ بل ویناوال چې مهمه مقاله لري ښاغلی پوهنوال ډاکټر ښاغلی پروفیسر ډاکټر سید وقاري علي شاه دی چې دی د خان عبدالغفار خان بابا په اړه باندې خپل لیکنې یې کړل او هغه به تاسو ته وړاندې کړي. زه هغې ته د یو شعر په ویلو باندې بلنه ورکوم چې وایي زما پښتون غرور به نور څومره په خاورو لړې، زما پښتون غرور به نور څومره په خاورو لړې، ستا په یارۍ کې تر ژړا پورې راورسېدم. او د پښتو یو لنډۍ ورته وایم چې وایي یا به مې دا یاري یاري شي یا به مې سر د غرغرې شمال وهینه. شروع کوم په نامه د لوی خدای چې مهربان رحمان و رحیم دی. ټولو ته د زړه له کومې ستړي مشي یم. د پی ایچ ډي پی ډیره مننه او په دې ډیر زیات خوشحال یم ځکه چې زه خو د وطن نه چې کله وطن کې مم نو هلته ټول عمر پښتانه چې یو ځای کېږي په غم باندې یو ځای کېږي، نو دا ډیره زیاته د خوشحالۍ خبره ده. دا دویم کال شو چې د پښتونخوا په ورځ باندې د پښتونخوا د نمانځلو په ورځ باندې د یو ځای کېږي. خو غټه خوشحالۍ خبره پکې دا ده چې دې کې داسې موقع موږ ته په لاس راشي چې نه خو یوازې دا چې خپل مشران ځکه چې اسې خو علي خان مسعود یا شیرین ګردیوال به څوک ویني، خو په دې موقع باندې دا خلک هم عمومو ورسره نوي ملګري لکه ډاکټر اکرم ملکزی داسې خلک هم وپېژنو. نو تاسو ټولو ډېره مننه چې ما ته مو دا موقع راکړې ده چې څه تاسو سره شیر کم او څه دې خلکو سره مو لیدنه کتنه وشوه. اقبال لالا چې کله راته ووایي چې داسې موږ د جشن کې به 15 ملي کارمانان دي په دای باندې به چې چا باندې به تاسو وینا کې، نو چې کله د باچا خان نه راته ووایي نو راته ډېره ګرانه ځکه وه چې د باچا خان خو یو داسې شخصیت دی، یو داسې ذات دی چې سړی په دې نه پوهېږي چې د کوم ځای نه شروع کوم په کوم ځای باندې به ختموم. نو یو 2-3 ورځې خو راته ډېره زیاته ګرانه وه چې یاره زه به په باچا خان باندې علي خان ته څه شی به نوی ښکاري. بیا مېړه کې وی چې یاره د اوسني ځوانان چې دي دی ته هم څه خبرې خو داسې کول پکار دي چې دی ته نه خبر نی. بیا مې خپله اراده په دې باندې وکړه چې یاره څه داسې خبرې خو په کتابونو کې موجود دي نو هغه دلته بیا کېدل تکرار دی. د باچا خان ذات خو نمر د نمر او د نمر رڼا خو هر چرته رسېدلې ده. نو زه صرف دا نه یم چې باچا خان یوازې د پښتنو لیډر دی، یوازې د پښتنو دپاره لارښود دی، د باچا خان ذات خو نن ټولې دنیا باندې څرګند دی. نو ما بیا خپله دا سوچ کولو چې باچا خان 2-3 سیزونو ته ډېره توجه ورکړې ده. یو سیز پکې د هغه عدم تشدد دی چې هغه ځان ته یو ډېر لوی بیان دی او ډېر لوی وخت غواړي چې د عدم تشدد دا د ګاندھی عدم تشدد او که دا د پښتنو خپل عدم تشدد پښتنو ته په ګاندھی کې به څه چارمو دا خو د پښتنو د کورنۍ تربګنۍ د هغې په نتیجه کې جوړ شوی عدم تشدد چې باچا خان په بار باندې پښتنو ته زوتولو. دویم یو داسې اړخ چې د بده مرغه ډېرو خلکو هغې طرف ته اړو توجه نه رسي، په هغې کې هغې ته ګرمه ځکه نشته چې که تاو شي راتاو شي خو پښتانه یو او پښتنو هغې خلکو ته د چا چې زه ذکر کول غواړم او زه د ځان نه څه نه یم. ما مقاله نه ده راوړي ځان سره، دا 3-4 پاڼو کې د باچا خان ویناګانې دي او کوم خلکو ته چې هغه توجه ورکړې ده هغه د ریاندیا خبره خو داسې ده چې که د نیمایي نه زیات نه وي نو د نیمو نه کم هم نه دي، خو هېڅوک یې په حساب کې نه اخلي. هغه د پښتنو مېرمنې دي او په دې باندې ډېر زیات خوشحاله یم چې په دې موقع باندې یوازې صرف دا نه چې تاسو ناست یې، مشران کشران ملګري مو ناست دي، د مونږ خویندې او میندې هم راغلي دي. نو دا موقع به ما دپاره ډېره بختوره ده چې څه داسې د باچا خان خبرې به دی ته وکړم چې کوم باچا خان هم د دی متعلق کړي دي او لږ غوندې به په هغې باندې هم رڼا بیا واچوم چې په آخر کې د هغې نتیجه څه ووته. باچا خان خو یو عملی سړی او عملی سیاست یې کړی دی، نو د هغه دا خبرې صرف د خبرو تر حده پورې وي که د هغې عملي ثبوت نن په پښتنو کې لیدی شي. هر چاته
پته ده زه د دې بیا دا وایم چې تکرار کول نه غواړم چې پښتنو ښځو ته په پښتنو ټولنه کې هغه درجه نه ده ورکړې شوي د کومې چې هغه حقداري دي او پښتانه چرې ځان سره برابر خپله ښځه نه مني. داسې قسم ته متلونه د هر چا په خوله دي چې ښځې دپاره یا کور دی یا ګور دی، او که لږ ورپسې نور ور وړاندې شئ نو دا به درته وایي چې زه مړ د ښځو خبرې مه کوه، د ښځې خو په هر ویښته کې 100 فریبونه دي، 100 شیطانان دي. نو بس هغه خبره اډو بالکل ختمه شي. تر کالونو کالونو پیړو پیړو راسې د دې خوارانو ذکر چا کولو؟ د پښتنې ښځې زه د دې خویندو میندو دغه کول نه غواړم کومې چې دلته ناستې دي، د ما مطلب د هغې پښتنو ښځو نه دی چې کوم په پښتونخوا کې دي، کوم په هغې خوار غریب وطن کې پرتې دي. د دوی ژوند که تاسو وګورئ نو څه ډېر خراب دی. د کور د کارونو نواله سهار وختي په تور شپه بدای پاسي د کور کارونه شروع کیږي. د خټکنامه ز خپل د خټکنامه ما په خټکنامه کې خو خاشا کم راړي او براړي د موږ د کرک د هغه زینو کې چرته چې کویان نشتا 3 کیلومتر نه په سر باندې وبراړي. زمیدارو کورونو کې د زموکو ذمہواری دي، د ساروم ذمہواری دي، او ټولو کې اخر لادا چې کله چې جنگ جګړې شي نو په سنگرونو کې خاوندانو ته بچو ته وسله او ګولۍ دغه عمر سوي په سزینو کې، خو بیا هم د هغې غریبي څوک پوښتنه نه کوي. په دې ګرانۍ کې که وګورئ نو داسې ښځې هم شته، خو ډېر په نوم په یو څو ښځې دي چې د هغوی ذکر په کتابونو کې موجود دی، ځکه چې هغوی د کور په دې چال دیوالۍ کې خپل ځان د دې جوګه مونږ ته ښودلی دی چې هغوی هم د موږ نه په هېڅ حالت کې څه کمې نه دي. د خوشحال بابا لور وا حافظه حلیمه خټکه، د میرویس بابا مور وا نازو بیبي، داسې نیکبخته، داسې نورې زرغونه بیبي، داسې نورې صاحب دیوان شاعران شته دي. خو د هغې نه علاوه دا خو یو څو کسان دي چې په ګوتو په شمېر باندې یادېږي. که تاسو وګورئ نو پښتنو ښځو ته تعلیم چا ورکولو؟ د سړو تعلیم نه، د ښځو غریبانانو چا خیال ساتلو؟ 2 کسانو په 20مه پیړۍ کې د پښتنو د ښځو د تعلیم دپاره څه ناڅه حرکت او عملي قدمونه پورته کړي دي. په 2 کې یو ته د حالاتو وخت ورنکو، ډېر لږ وخت کې هغه ډېر کیسې کتارې روانې کړې وي، خو هېڅ یې ونه کړی شو. او بل باچا خان دی. ډومبی چې کوم زه یادول غواړم هغه امان الله خان دی، چې امان الله خان د بره پښتنو هغوی دپاره خو باچا مو، خو ورسره که تاسو وګورئ نو داسې ګامونه یې پورته کړي دي چې تر ننه پورې هغه په هغې باندې ستایله کېږي. خو د بده مرغه هلته د هغه وخت سره حالات ورته داسې جوړ کړی شو، د چا په لمسه چا جوړ کړو؟ صرف پردي نوم خپل په خپل افغانستان کې هغه داسې په مخه کو چې هغه امان الله قسم وخوړو چې دې خاورې ته به زه بیا ژوندی نه راځم. هغه صرف د انګریز نه خفه نه دی تللی، د خپلو خلکو نه تللی دی. زه هغې تفصیلاتو ته نور نه تلل غواړم. د تاریخ پاڼې که څوک کتل غواړي هر څه پکې موجود دي. باچا خان دلته چې کومې هلې ځلې کړي دي هغې طرف ته به لږ غوندې راځم. خو د هغې نه مخکې صرف یو درته دا ویل غواړم چې په 20مه پیړۍ کې په کوزه پښتونخوا کې تعلیم ډېر کم و. په 1000 کې 56 سړي تعلیم یافته حسابولی شوي دي، او د ښځې صرف 8 په 1000 کې 8 ښځو تعلیم کولو. او په دې 8 ښځو کې زیاتې چې وګورئ 15 چې دي دا هندوانې او سیکانې دي، 1 یا 2 پښتنې ښځې په 1000 کې، نو دا خو اډو څه حساب نه دی که نه. او دا هم هغه ښځې چې چاته ګلستان او بوستان ورتلو، یعنې نور تعلیم به نو، انګریزي تعلیم نه خو واسم موږ خلک لري تختیدو، نور تعلیم نو. ګلستان او بوستان چې چا ویلی شو، یا د فارسی جنګنامې، یا د امام حسین او د یزید کیسې کتارې، هغه دی په خوانده ښځو کې حساب کړي دي. نو هغه د 8 په 1000 کې، نو په دا خو د تعلیم حالو. آریا کنیا سکول په نوم باندې په ډیرو کې شروع شو، بیا رالو دا د هندوانو سکولونه و، پښتانه هغې کې په نش برابر وو. باچا خان سره د نورو ډیرو کیسو چې کله انجمن جوړ کو په اپریل 1921 کې، نو په هغې کې دام غټه خبره وه چې د تعلیم شوق د ژبې سره او د تعلیم شوق پیدا کېدل. لکه ما چې څنګه ووایي چې هغه عملي سړی و. که تاسو دا لوستي قسم په هر چا لیکلي دي، هر چا ذکر کړی دی چې کله چې هغه سکول ته ماشومان استول شروع کو، نو د انجمن اصلاح الافاق نه لاندې چې کوم سکول مدرسې، آزادې مدرسې چالو شوې،
نو غنی او ولی دا د هغې ړومبي شاګردانو. باچا خان خپل دواړه بچي واستول، خو زه به درته ورسره لږه غوندې زیاته کم چې هغه خپله لور مرتاج بیبي هغې هم هلته سبق ویلی دی. نو هغه هر هغه څیز کړی دی چې کوم یې ویلی دی، خپل عمل سره یې دا ثابته کړې ده. هله نورو پوښتنو ته هغه تللی دی، ورته یې ویلي دي چې پر جینکو باندې پر خپلو میندو خویندو لوڼو باندې تعلیم پکار دی. په 1928 مئی کله چې پښتون رساله شروع شوه، په هغې کې باچا خان یو غټ مقصد دا مو چې د ښځو د تعلیم د اهمیت نه دا پښتانه خبردار کی. اسې خو عام طور سره چا د ښځو د تعلیم خبره نه شوه کولی، خو باچا خان ځان په دې حالت کې لیدو چې خپله د پښتنو هغه 1928 پورې هغه خپل ځان ته د پښتنو په ټولنه کې یو لوی مقام پیدا کړی، نو دې دپاره هغه دا خبره کولی شوه. او په ړومبي رساله کې د مئی 1928 نواله تر اخیری چې په 10 اگست 1940 باندې روتی دا پاکستان دی جوړېدو لپاره پسته څنګه چې په خدای خدمتګارۍ پابندي ولګېده داسې په هغې پابندي ولګېده. نو هغې کې څه دا تاسو که دا ګڼې وګورئ نو په هره ګڼه کې 3-4 مضمونونه داسې شته چې باچا خان یا لیکلي دي یا د باچا خان نورو ملګرو لیکلي دي. په هغې کې مختلف وختونه هم راتلو. هغه وخت سره د خوند خبره خو دا وه چې ښځو به خپل نوم نشو اخیستی، او لکه ډېر مضمونونو لیکواله چې ده هغه موږ ته نه ده معلومه چې دا څوک ده یا څوک نه ده، صرف یوه خور لیکلې ده او مضمون یې لیکلی دی. د دې نه پسته د باچا خان په وینا باندې د هغه د ملګرو په مرسته باندې دی یو قدم وړاندې اخلي. نو بیا د کلي نوم ورسره لیکي، لکه یوه خور د ادینې. ما چې ړومبۍ رساله کې کوم دویمه رساله کې مې کوم مضمون لوستی دی هغه د ادینې ثوابۍ یو خور ده، یوه خور د ادینې. بیا یو څو سټیجه پس داسې یو سټیج راځي چې هغه ښځې د باچا خان په وینا باندې د هغه په بار خواستونو باندې هغه د خپل د یو د سرو ډیرو مجیده بیګم نومو، نو هغې د خپل نوم ړومبي ټکي میم بې، ځکه چې پوره نوم یې نه شو اخیستی، وی میم بې د سرو ډیرو دا چاپ شو. ورسره هغې نه 2 رسالې پسته یو بل مضمون چاپ کو چې یاره تاسو خو د ما حیا ټوله واغېسته، ځکه چې زه چې اوس تنور ته لاړه شم کله تنور باندې روټۍ پخوم نو نورې زنانه د هغې ځای نه روانې شي یی چې دا څنګه بې حیا ښځه ده چې د دې نوم ټولو پښتنو ولیدو، نو تاسو ما سره دا ډېر بد وکړو او دې پسته به زه تاسو ته هېڅ قسم ته مضمون لیکل نه کوم. باچا خان په ډېره مدلله طریقه باندې هغې خور ته ووی چې ګوره په پښتو کې یو خوا خو تاسو وایئ چې مونږ مسلمانان یو، مذهب مو دی، نو دا څیز که چېرې بد وی نو د جمعې په هره جمعه کې خطبه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لوڼه د هغه بیبیانې د هغې نومونه مونږ ویلی اخلو، خو دا دې دپاره چې نه دا اسلام منې کړي دي او نه دا پښتو منې کړي دي. او وخت په وخت باندې هغه دا ثابتول کوشش کړی دی چې دا کومه پرده چې دا د موږ د هندوستان اوسېدونکو یا د هندوستان د هندوانو سره د اوسېدونکو په وجه دا پرده موږ اخیستې ده. کنې نو په اسلام کې که داسې د پردې سخت حکم وی نو په خانه کعبه کې په حج په موقع باندې به ښځې او سړي په یو ځای په حج کې نو. په دې سلسله کې لکه چې څنګه مې ووی دا 2-3 پاڼې کې دا 2-3 حوالې مې راغېښتې دي. په ړومبي پښتون کې د میاګړی یو خور لیکي چې مونږ غریبانانې په ژوندونې د مړونو په حساب یو، که د دیوال نه اخواته دنیا ورانه شي هم ته نه مونږ نه خبرېږو. دا د پښتنو په خویندو او لوڼو لوی ظلم دی چې اول خدای لوڼو ته تعلیم نه ورکوي، بیا که چېرې یو نیمه پکې د تور ټکي نه خبر شي نو هم د دنیا د حال د کام د حال د ملک او د اسلام د حال نه خبرېږي. ځکه چې مونږ پس د قرآن شریف نه د پښتو یو څو کتابونه ویلي دي نو بغیر د پښتو نه بله ژبه مونږ له نه راځي او په پښتو کې هیڅ اخبار یا رساله نشته. بیا عمده خور د خپلو پښتنو درنو پښتنو مشرانو نه 2 خواسته کوي. څه یې ورته چې ګوره موږ د نه کالی بنارسۍ او سوچه پڼې نه غواړو، موږ د نه کالی بنارسۍ او سوچه پڼې نه غواړو، خو موږ ته خدای دپاره صرف دا د پښتو اخبار جاری کوي چې د دنیا نه خبرېږو چې یاره د کور د چار دیوالۍ نه هم دنیا سو ډانګه ده. بل خواست ورته دا وکړو چې دا تعلیم د په پښتو ژبه شي، ځکه چې موږ خو په نورو ژبو باندې نه پوهېږو، همدې د وجې د جهالت غټ سبب هم دا و چې پښتو ژبه کې تعلیم نه و. باچا خان ورته لکه چې ما ووی چې مدلله خبره کوي، هغه داسې هوا کې خبرې نه کولې. هغه وی چې زمونږ بدقسمتي دا د باچا خان وینا ده
چې زمونږ بدقسمتي دا ده چې د اکثرو خلکو دا خیال دی چې ښځې زمونږ د غلامۍ دپاره پیدا شوي دي، لیکن دا خبره بالکل غلطه ده. لکه څنګه چې زمونږ د قوم په ډېرو معاملو باندې د ایرانی او د هندو تهذیب اثر دی، همدغه شان دا خیال په مونږ کې د هندوانو سره د یو ځای اوسېدو په سبب پیدا شوی دی. ګنې په اسلام کې دا بالکل نشته. تاسو قرآن کتی شئ چې د سړي د ښځې او سړي په سزا او جزا کې هیڅ فرق نشته، بلکې قرآن وایي چې تاسو د هغوی لباس او هغوی ستاسو. دلته ټول مشران ناست دي، څوک چې د قرآن شریف نه خبر یې د سیکولو د قرآن شریف د 2 سپارې د هغه آیت ته اشاره ده، هن لباسکم والا خبره چې کومه کیږي. او حقیقت هم دا دی چې خدای د دې دنیا د نظام د چلولو لپاره ښځې او سړي پیدا کړي دي. لکه څنګه چې د ښځې سړي ته ضرورت دی، همدغه شان د سړي ښځې ته. دا په دنیا کې 2 ملګري دي. نو اوس که چېرې 2 ملګري په لار روان وي، یو پکې جاهل وي او بل عالم، هغه ورته د ملګرتیا هغه عالم ورته د ملګرتیا حقونه ښایي، هغه نه مني بلکې ورته ټوکې ښکاري. هغه ورته وایي چې مسافري ده، د یو بل د خوشحالۍ او د آرام خیال ساتل پکار دی، لیکن هغه ورپورې خاندي. رسمونه او رواجونه چې هغه په دین کې منې دي او د دنیا او دین ته په نقصان رسوي، هغې نه یې منې کوي. هغه وایي چې پخواني خلک نه پوهېدو، اوس تاسو سبقونه ووینو پوه شوئ وغیره وغیره. نو د دې ملګرتیا به څه حال وي؟ د دې دپاره مشرانو له پکار دی چې دې طرف ته د توجه وکړي، اوس لار دې ورته روباسي. د باچا خان دې ملاتړ په پښتنو ښځو کې همت پیدا کو او په هغې کې لکه ښکاري چې یو نوی ژوند وپکولی شو. دا خبره بیا زیاتوم چې دا هغه ورځې او هغه کالونه دي چې خدایي خدمتګاري تحریک صرف او صرف یو سماجي تحریک او تعلیم ته او پښتو ژبې ته زور ورکولو، هغه لا سیاسي شوی نو ځکه په دې خبرو کې تاسو سیاست نه وینئ. یو لیکواله د یو خور د پښتنو په خدمت کې بیا دا ولیکل چې که مونږ څه علم کړی وی نو داسې بې لاسو بې خپو به نه وو. دا هغه خور ورته لیکي چې که مونږ څه علم کړی وی نو داسې بې لاسو بې خپو به نه وو او نه به زمونږ ژوند داسې د بېعزتۍ ژوند و. خو که رښتیا وایم نو په دې کې زمونږ خپل هیڅ نقصان نشته. که نقصان دی نو د نارینهو دی، ولې که مونږ ښځې چېرته د خپلو حقوقو او د تعلیم نوم واخلو نو نارینه داسې خبرې وکړي چې زمونږ بیا دپاره خولې ګونګې شي او مونږ ته بغیر د ناقص العقل نه بل څه نه وایي. زه حیرانه یم، دا ښځه هم دا زیاتوي، دا خور هم دا زیاتوي چې زه حیرانه یم چې مونږ کوم یو داسې سخت جرم کړی دی چې د هغې نه خلاصېدل ګران دي. که دا وایي چې حوا بیبي شیطان غولولي وه نو شیطان خو نر دی، زنانه نه ده. او که وایي چې د ښځو مکر په قرآن کې ثابت دی نو داسې خو د فرعون او د نمرود ذکر هم شته. نو څه ټول سړي یو شان شو؟ نه، په سړو کې هم ښه بد شته او په زنانو کې هم ښې بد شته. خو دغه ناقصې د دغې کسو میندې دي او دغه ناقصه هر وخت د دغه کسو په ښه راځي. مخکې دا کیسه روانه ده. زمونږ د ښځو حال یو بل مضمون دی. باچا خان ته مضمونونه راتلل شروع شو، هغه په من غټېدو. نو په هغې کې بیا یو بله ښځه همداسې لیکي چې هر یو کار چې سړی کولی شي، نه دا د باچا خان وینا ده، چې هر یو کار چې سړی کولی شي ښځې هم کولی شي، ځکه چې ښځه او سړي په قواعد دماغي کې برابر دي. نو بیا څه وجه ده چې سړي خو د عالمان شي او ښځې د جاهلې وي، سړي خو د لوی لوی ډاکټران شي او ښځې د بغیر د زنګ سپرکو نه بل څه ونه پېژني، سړي خو د لوی لوی لیډران شي او د کام خدمتونه د کوي او ښځو له د کور د چار دیوالۍ نه بهر د تلو اجازت هم نه وي، سړي خو د انسانیت او شرافت زده کړي او ښځې د پخوانۍ زمانې په جهالت کې پرتې وي. واه واه، دا خو عجیبه او ښه انصاف دی. جینکو لا علم نشته، نه قدر نه د مور پلار په مال کې ورته حصه شته. جینکو لا علم نشته او نه ورته قدر شته، نه د مور پلار په مال کې حصه شته. دا هغه خور چې دا هغه بیا همداسې روان هغه وایي بلکې په مونږه پیسې هم اخیستی شي. دا لکه زیاتول غواړم چې په پښتنو کې د بده مرغه همدا دا کوم څیزونه چې دي چې نور څوک نشي ویلی، خو موږ خپله ویلی شو چې په لور خور باندې کومې پیسې اخیستل په مختلفو نومونو باندې چې څوک وایي چې دا ولور دی، څوک څه هغه هم پکې ستایلی دی چې
نه مو قدر شته، نه مو د مور پلار په مال کې څه حصه شته، بلکې په مونږه پیسې هم اخیستی شي، او نه د کور نه چې د هغې مثال لکه د قبر دی د وتو اجازت. بیا عمده زنانه دومره جرأت په دې کې شته چې دا باچا خان ته لیکي چې د موږ حالت د پخوانو د عربو د حالت نم بد دی. پخوانو عربو خو بیا هم خپلې ماشومانې چې وي په وړوکوالي کې به یې شخې کې، نو زه هغه د دنیا کې چې دا څه سخت پې تېرېدې دا یې نه دي لیدلي. یی چې موږ خو هغه شانتې مو راسره ونه کړل، نو د موږ حالت ځکه د هغې پخوانو عربو د ښځو نه هم سخت دی. په هغوی مونږ کې فرق دا دی چې هغه زمانه کې به یې زر تر زره خښې کړي، نو د سختو او د تکلیفونو او د ذلت د عمر د تیرولو نه به خلاص شوي. اوس مونږ باندې دا ټول تیریږي، ورته په غټو غټو ګورو خو څه کولی نه شو، نه ځان وژلی شو او نه خپل عمر او نه په خپل عمر خوشحاله یو. خدای دې د داسې د ذلت د عمر نه د ټولو قومونو ښځې ساتي لکه چې د پښتنو ښځې تیروي. او بیا دا هم ورسره یی چې ګورې دا یاد لرئ چې د ښځو د جهالت نقصان صرف ښځو ته نه رسی بلکې سړو ته هم رسی. په اصلیت کې سړی او ښځه د یو ګاډي دوه پایې دي، که یو پایا خراب شي یا ماته شي نو گاډی نشي تللی، یا د یو جسم دوه حصې دي، که یو حصه شله یا ګوزنۍ وي نو د جسم زور نیم وي، بلکې ټول جسم بیکاره وي. تاسو له کتل پکار دي چې د کوم جنکۍ تعلیم یافته وي هغوی څنګه بچي د خپل کام او د ملک د خدمت لپاره کوي، چې هغوی د خپل کام او د ملک د خدمت په لاره کې هر قسم قربانو ورکولو ته تیاروي. او که چېرې زه غلط وایم نو تاسو راته وښایئ چې ولې زموږ بچي خپل قوم او ملک په بیه خرڅوي او کام او ملک نه پیژني، او دوی د لاسه زموږ کام او ملک بربادیږي او تباه کیږي. چونکه د پښتنو ښځې وایي چې جاهل دي، نو د دې جهالت اثر اکثر د هغوی په نسل وي. د جهالت په وجه په مونږ کې هر قسمه توهمات شته. د تیارې نه به مونږ او زمونږ اولاد یریږي. همداسې ده لکه دلته کې دا چې سمودی راسې راغلی ما نو وینم چې د دې ماشومان په تورو تیارو کې هم ګرځي او په رڼا کې هم ګرځي. او موږ ماشوم چې بهر ته وځي ورته یو چې ګوره تیاره ته لاړ نه شي، هلته کې یا بوږ دی یا پیریان دی. نو هغه دا خبره په 1913 کې شوې ده او اوس 2011 دی. نو اوس هغه حال کې په پښتنو کې څه فرق نه دی راغلی. د تیارې نه به مونږ او زمونږ اولاد یریږي. بو به زمونږ د بال بچ خوړلو ته هر وخت تیار ناستي او پیریان به زمونږ په خویندو لونو راځي. که وړوکی هلک جنۍ ناجوړه شي نو مور یې زر د سپرکو تلی ورکړي. ډاکټر صاحب به ښه پوهېږي. که وړوکی هلک جنۍ ناجوړه شي نو مور یې زر د سپرکو تلی ورکړي. که شری پې باندې روخیږي، شری نری نری دانې چې په بدن راخیږي، موږ ورته شری یو نه پوهېږم چې بره پښتانۍ په کوم نوم باندې پېژنئ. ښه شری که شری پې باندې روخیږي نو دومره ګرم ګرم څیزونه ورته مور ورکړي چې بې نیټې د هغه خلاصی وکړي. که چېرې باد پې راشي نو د بادو بابا په هر کلي کې یو یا دوه موجود وي. ګنې په کڼمار غر کې د بادو سوری ګډ خو د سلګونو کالو راسې شته، وړو ستړی کېږي نه. د دې ټولو تباهو څه وجه ده؟ صرف جهالت او بې علمي. هیڅ چېرې یو کام تر هغې پورې ترقي نشي کولی تر څو پورې چې د هغه کام ښځو کې تعلیم نه وي. ښځه چې د سړو سره څنګ په څنګ اوږه په اوږه ودرېږي او دواړه د ترقۍ په لاره ګامزن شي نو هله د ترقۍ څه امید کېدی شي. باچا خان په دې باندې خپله رایه داسې ورکه. زما د ادینې د خور سره بالکل اتفاق دی. خود غرضو سړو ښځو له د تعلیم او ترقۍ امکان نه ده ورکړي، بلکې چې کومه درجه اسلام دوی لره ورکړې ده، یو خان، یو مولا، یو میا، یو سید، یو بزرګ د خپل ګریوان کې وګوري چې هغه په خپل کور کې خپلو لوڼو خویندو میندو او ښځو له هغه درجه ورکړې ده. باچا خان په څو ځله دا ښکاره کړه چې تر څو پورې د یو قوم ښځې بیداري شوي نه دي هغه قوم اوچت شوی نه دی او د ترقۍ په لاره تګ نشي کولی. کوم وخت پورې چې د یو قوم ښځې د خپلو نارینهو سره څنګ په څنګ د ازادۍ په جدوجهد کې برخه وانخلي هغه قوم آزاد شوی نه دی. هغه د مور غېږه د ماشوم دپاره د تربیت اولینۍ پوړۍ ګڼله، ځکه چې د بچو ټول تربیت د مور په لاس کې وي. هغه ویل چې د قوم هیڅ رسم و رواج، تمدن او معاشرت تر هغې وخته پورې ترقي کړې نه ده چې تر کوم وخته پورې د هغې قوم ښځو محسوسه کړې نه ده او د هغې د اصلاح دپاره یې ملاتړ نه دی کړی.
په یو بل موقع باندې باچا خان هم په دې موضوع باندې دا خبرې کړې وي. ایک خویند لونو حقیقت خدا دی چې اسلام خزو سړولا یو شان حقونه ورکړي دي، لیکن د خزو ناپوهۍ بې کسۍ او مظلومۍ نه سړو ناجایزه فایده اخیستې دي. تاسو له د خپلو حقونو اخیستو دپاره په خپله کوششونه پکار دي. باچا خان په دې باندې پوهېدو چې اصلاحات یا داسې څیزونه تر هغې پورې په چا کې کامیابېدی نه شي چې تر څو پورې هغه خلک خپله د هغې دپاره صحیح کوشش ونه کړي. نو ځکه په بار بار د دې باندې زور ورکوي تاسو له د خپلو حقونو اخیستو دپاره په خپله کوششونه پکار دي، او که تاسو کې څوک د دې خدمت دپاره تیار وي نو زه د هغوی د هر قسم خدمت کولو ته تیار یم. خدا یاد ولرئ چې چرې څوک د بل په خپو ودرېدلی نه شي. خدا یاد ولرئ چې چرې څوک د بل په خپو ودرېدلی نه دي او نه شي. هر څه چې کوئ نو تاسو به یې کوئ. په دنیا کې داسې هیڅ کار نشته که چېرې انسان کوشش وکړي او هغه ونه شي. همت او جرأت او ملاتړ پکار دی. هغه باچا خان لکه چې څنګه مې وړاندې ویل بار بار په دې باندې زور اچولو چې او دا ویلي دي چې ښځه د سړي نیم ځان دی. که چېرې د سړي نیم ځان مړه وي بیکاره وي نو دا ناممکنه ده چې د هغه باقي ځان د څه ترقي وکړي. ښځه او سړی د یو ګاډي دوه پایې دي، که چېرې دواړه پایې یو شان جوړې نه شي نو د ګاډي په چلېدو کې به څومره حرج وي. بلکې د هغوی تربیت د سړو نه زیات ضروري دی او اهم دی. ولې چې د دنیا هر یو بچی خپل ابتدایي زمانہ د مور په غېږ کې تېروي. همدغه زمانہ ده چې دی پکې ښه او بد عادتونه زده کوي، او همدغه د بچي دپاره د اثر قبلولو زمانہ ده. پس که چېرې مور یې ناتعلیم یافته بې علمه او ناتربیته وي نو هغه به د خپل بچي پرورش او تربیت څنګه وکړي؟ زما په خیال د سړي د تعلیم نه د ښځو تعلیم ډېر ضروري دی، مګر دا مسله هم داسې ده چې تر څو پورې قوم په خپله دې خبرې ته متوجه نشي او د ښځو د تعلیم دپاره سکولونه او مدرسې پراننځي تر هغې پورې به هېڅوک بل د هغوی دپاره دا کار ونه کړي. باچا خان خپلو پښتنو زنانو سره دا لوز هم وکړو چې ای زما خویندو که چېرې مونږ ګټه وکړه. باچا خان دا وینا په جار وکړه چې ای زما خویندو که چېرې مونږ ګټه وکړه او دا خپل وطن مو خپل کړو نو مونږ تاسو سره دا کلکه وعده کوو چې تاسو ته به خپل حقوق درکړی شي. ولې چې تاسو زمونږ د تن وجود یئ، مونږ تاسو نه او تاسو زمونږ نه جدا نه یئ. الله تعالی خو په قرآن کې ستاسو زمونږ سره سمه حصه مقرر کړې ده او ستاسو یې په مونږ ډېر حقونه مقرر کړي دي، مګر تاسو چې دا نن داسې مظلومان او بې اختیاره یئ نو دا ځکه چې مونږ د الله تعالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احکامو ته شا کړي ده. نن مونږ رواجیان یو او په تاسو ظلمونه کوو، مګر بیا هم د خدای احسان دی چې نن په مونږ کې سلک ډېر احساس پیدا شوی دی او مونږ پوه شوي یو چې ستاسو زمونږ نفع نقصان یو دی. ستاسو ذلت زمونږ ذلت دی او ستاسو ترقي زمونږ ترقي ده. د دې لپاره تاسو دعا کوئ چې خدای پاک مونږ له کامیابی راکړي او مونږ تاسو له خپل حقوق درکړو. او په دې تاسو ښې پوه شئ چې تاسو به د پنګې خاوندان شئ او ستاسو دا بده ورځ به ډېره زر ښه شي، مګر دا پکې شرط دی چې تاسو زمونږ سره سمې د وطن د آزادولو دپاره ملا وتړئ. دا صحیح ده چې د دې ذمہداري زیاته په نارینهو ده، ولې چې نارینه خپلو زنانو ته د قومي خدمت ممکن نه ورکوي، مګر څه ناڅه زنانه هم ملامته دي چې که نور څه نه وی نو قلمي امداد خدای کولی شي. زه به خپله پښتنو خویندو ته دا هم وینا وکړم، عرض وکړم چې تاسو لږ د دنیا د قومونو د حالاتو نه ځان خبر کړئ چې زنانه د نارینهو سره اوږه په اوږه د قوم د ترقۍ کوشش کوي او د هیڅ یو قوم ترقي نشي کېدی تر څو چې د هغې قوم نر ښځې یو شان د ملک د آبادۍ او ترقۍ دپاره کوشش ونه کړي. نو کوم کار چې مونږ 20 کاله پس شروع کوو نو ولې د نن په هغې عمل شروع نه کړو؟ د نورو قافله اگرچې زمونږ نه ډېره مخکې لاړه خو نن مونږ راپاسو او ورپسې د تلو کوشش وکړو نو نور خو به وروستو پاتې نه شو. او که همدغسې مونږ اوده یو او زمونږ زنانه غافلې او بې خبره وي نو هیڅ امید نشته چې مونږ به د دنیا د قومونو سره د سیالۍ قابل شو. باچا خان دا وویل چې زما د ژوند غټ مقصد دا دی چې زنانو ته خپل حقونه پوره ورکړی شي، لیکن د دې دنیا نه خپله برخه په خپله میړانه اخیستی شي. مسلمانانو زنانو هله خپل حقوق د عرب غوندې سنګ دل قوم نه واخیستل چې د بدر او احد په جنګونو کې څنګ په څنګ د خپلو وروڼو او زامنو سره ودرېدې
او د ملک د وطن او مذهب خدمت وکړو. نن بیا تاریخ هغه زړه پاڼه راړولې ده. ملک وطن او مذهب لکه څرنګه چې د پښتنو ننګیالو نه د خپل ځوانۍ صدقه غواړي، همداسې د خویندو لوڼو نن دا توقع لري چې په دوی به غیرت وکړي. باچا خان په دې خبرو باندې لکه چې مې وویل د هغه ملګرو ډېر په ښه طریقه عمل وکړو او د هغې څرګند مثال دا دی چې د هغه څه خدای خدمتګاران ملګري چې پکې ډېر نوموړي لکه محمد عبدالمالک فدا دی، د هغه لور چې وه هغه هم په تعلیم میدان کې ډېره مخکې لاړه او په انګریزۍ کې چې ورته ډایرکټر ایجوکیشن یې هغه ریټایر شوه. د هغه بل ملګری عبدالاکبر خان اکبر د هغه لوڼه هغه هم تعلیم وکړو او ډاکټر عصمت اکبر هغه هم څه موده مخکې د پېښور یونیورسټۍ کې ډاکټره وه، ریټایر شوه. داسې د باچا خان ډېرو ملګرو چې ډېر غریب خدای خدمتګارانو خو هغوی په خپلو لوڼو باندې تعلیمونه کول او ډېر لوی مثال یو څرګند دام دی لکه دلته چې مخکې وړاندې وویلی شو د هغې نوم هم واخیستی شو. هغه د باچا خان د یو بل ملګري د امیر محمد خان لور نسیم ولی بیبي وه. نسیم بیبي چې ده هغه هم هغه جنریشن کې ده چې هغه وخت کې د باچا خان په وینا د خلکو تعلیمونه کړي دي. او نن په پښتونخوا کې که دا څه ښځو ته د تعلیم حق شته یا د ووټ حق شته یا اسمبلی کې یو څو ناست دي، نو زما په خیال دا د باچا خان او د هغه د ملګرو کړاوونه وو. او موږ ته په دې موقع باندې دا خبره ختمول صرف په دې خواست باندې غواړم چې نن سبا په پښتنو باندې دا سیاسي خبره نه کول غواړم. یو د تعلیم سره دا د پښتنو په وطن باندې خاص کر په کوزه پښتونخوا باندې چې کوم غوبل د 2-3 کال راسي تیر شوی دی په هغې کې د مذهب په نوم باندې یا د نور څه په نوم باندې د جینکو تعلیمي سنټر چې وي سکولونه چې وو هغه ټول نړولي دي. تاسو به حیران پاتې شئ که د دې نه خبر شئ چې 3,000 سکولونه تباه شوي دي چې په هغې کې ډېر سکولونه د جینکو وو. نو تر څو پورې چې د باچا خان په دې خبرو باندې عملي قدم وانخلو، په دې خبرو باندې عمل ونکړو، نو د پښتنو باچا خان خو هغه وخت کې لاوي زه هم چې د پښتنو نسلونه 4-5 پیړۍ نور هم د ترقي یافته قومونو نه رستو دي. نو دې لپاره په هر چا باندې دا فرض دی چې هغه په خپل ځای باندې د پښتو خدمت وکړي او خاص کر د ماشومانو لپاره د جینکو لپاره د دوی په علاقو کې چې کوم څنګه کېدی شي. نو تاسو دلته که ناست یئ خو هغه خپل غریب خوار پښتون ولس مه هېروئ او چې څه هلې ځلې درنه کېږي هغه وکړئ. د خدای په امان. په دې لړ کې ښاغلی رحمان بریالی چې د پښتنو ټولنیز ولسوالیز ګوند د بلجیم د څانګې مشر دی، هغه د خپلې مقالې څخه تېر شو، هغې څخه مننه کوو خپله مقاله به بیا چاپي وړاندې کړي. زموږ فقط 2 مقاله ویونکي پاتې دي، د هغوی څخه به هیله کوو چې خپلې خبرې لنډې وکړي. چې یو ښاغلی پوهنوال ډاکټر ناظر محمد سلطانزی زدران دی، هغې نه هیله کوو چې راشي خپلې خبرې وړاندې کړو. د هغې څخه وروسته یوه مقاله لنډې خبرې نور لرو، بیا زموږ د مقالو برخه پای ته رسېږي. د لوی څښتن په نامه ګرانو مېلمنو اورېدونکو او ډېر ګرانو خویندو، ډېره بښنه زه غواړم چې ما د 6 بجو باندې راغلی یم، ټول شیان نوي شوي دي. اوس مجبور یم چې لږ داسې په لنډ صورت سره یو شی ووایم. اول خو د پښتنو ټولنیز ولسوالیز ګوند څخه ډېره مننه کوم چې د قومي مبارزینو په یادغونډه کې خبرې ته اجازه راکړه. چېرته شم؟ صحیح شو. لیکوالان، شاعران، پوهان او قومي مشران لکه د یو قوم او ملت سترګې او یا څراغ دی. یعنی د قومي مبارزینو پیغامونه داسې معنا لري لکه یو څراغ چې ګورئ چې د هغې په مرسته سړی کولی شي چې لاره پیدا کړي، اما په دې شرط چې د هغوی پیغامونه عملي شي. په دې هکله د باچا خان یوه جمله زه وایم
زما جنازې ته مه راځئ، زما پیغام د ولسونو په منځ کې خپور کړئ. دې جملې نه داسې پوهېږو چې دغه مبارزینو یادغونډه چې موږ تاسو نن کړې ده څه پیغام موږ ته لري. پیغام یې دا دی چې دوی که غواړي چې خوشحاله کړو نو د دوی هغه تګلارې چې دي هغه باید عملي کړو. د بې عمله عالم یا بې عمله مبارز چې دی داسې یو معنا لري لکه یوړون سړی څه وي چې یو څراغ یې په لاس کې وي او نور خلک یې نه استفاده کوي او ماده یې ګټه نشته نه اخیستلی. زما مقصد په دې کې د عملي کولو لاره ده. او دوه مسله د رسنیو اهمیت دی. د ملي قومي مشرانو مبارزینو یادغونډه د رسنیو یوه ډېره اړینه برخه تشکیلوي. دا تبلیغ چې دی په اسلام کې یو ډېر مهم رول لري. که فرض کوم د محمد صلی الله علیه وسلم دپاره تبلیغ نه وای شوی او د اسلام دپاره نه وای شوی نو داسې اټکل کېږي چې محمد صلی الله علیه وسلم د پیغمبري مقام هم پټ پاتې شوی وای. ځکه موږ خبر یو چې تقریبا 1,40,000 سره پیغمبران تیر شوي دي اما ډېر د هغو نه موږ خبر نه یو ځکه د دوی دپاره تبلیغ نه دی شوی. اصلي موضوع ته اوس راځم. د خبره په د عمل کې ده چې زموږ د یادغونډې هدف دا دی چې باید د دغه مبارزینو دا پیغامونه عملي کړو. دلته یوه ټوکه را په یاد شوله چې ملا نصرالدین یې پوښتنه وکړه د جغرافیې په امتحان کې چې دا د لمر ګټې ته څه ووایه چې لمر څه ګټه لري. ملا نصرالدین ورته وویل چې لمر هېڅ ګټه هم نه لري. وویل چې ولې؟ وایي د ورځ چې رڼا وي دی راوخیږي او چې شپه وي دی ورک شي. داسې معنا لري چې دا د یو د مبارزینو د مشرانو هغه پیغامونه کافر عملي نشي همداسې معنا لري چې لکه د لمر په شان دی چې ورک وي. او هغه څه چې زه نن غواړم هغه زما د ارواښاد ډاکټر کبیر ستوري په ما باندې حق لري چې په دې پرتمینه یادغونډه کې د هغه په هکله څه خبرې وکړم. او علت یې څه دی چې د ارواښاد سره زه لاندې شریکې نقطې لرم. اول دا چې رحمان و پلیسا کې موږ دواړه یو ځای وو ستر شوي یو په هغه د چا خبره چې موږ په یوه دسترخوان باندې ډوډۍ خوړلې ده. او دومره خبره دا ده چې دی هم د پښتو ژبې او د پښتنو په اساس باندې وښیو. په فزیکي ډول باندې 18 میاشتې بندي شولو. او زما هم داسې یو سرنوشت و چې د ساینس په پوهنځي کې زه استاد وم 6 کاله او په روحي لحاظ باندې زه هلته بندي شوم. یعنې څه معنا په روحي لحاظ باندې؟ داسې معنا لري چې ما ته اجازه را نه کړله شوه چې زه په پښتو ژبه لیکچرونه ورکړم. او دا مسله باندې ډېر مظاهره وشوله او خلکو ویل چې دغه استاد چې جرمني نه راغلی دی دا په پاکستاني ژبه باندې درس ورکوي. خو اوږده قصه یې اوږده ده. بالاخره د مرکزي کمیټې نه فیصله وشوه چې دغه ته د یو استاد ترجمان پیدا شي. نو په دې لحاظ د 1980 نه تر 1980 پورې ما خپل درس په لیکچر پښتو ورکولو لیکن په فارسي باندې ترجمه کېدل. دا یو مثال دی هغه. او بل شی چې موږ شریک دی هغه دا دی چې د ارواښاد فکر هم دا و چې په افغانستان کې په ټولو ښوونځیو او پوهنتونو کې او په سرکاري ژبه باید پښتو شي. که تر څو دغه ژبه پښتو نه وي داسې زموږ فکر سره چې په افغانستان کې سوله نه راځي. په دې اړوند باندې یو د استاد طارق یو ډېر ښه مضمون لیکلی دی په لر و بر کې. هغه لیکلی دی چې دا 10 کاله کېږي چې په د پښتنو په فرهنګ باندې تیرور روان دی او همدارنګه په فزیکي لحاظ باندې هم په پښتنو باندې تیرور روان دی. او زه لا دې نقطې نه هم مختزم زه داسې وایم چې په پښتنو باندې په فرهنګ باندې دا 2.5 کاله کېږي چې
یو تیرور فرهنګي تیرور لاندې راغلي دي. او بل شی چې څه هغه سره د ارواښاد ډاکټر کبیر سره چې خبرې غواړم چې وایي کوم هغه ځینې خاطرې دي چې د رحمان ښوونځي نه چې موږ سره خلاص شولو بیا جرمني ته راغله او په جرمني کې یو ځای ژوند سره کولو. د یو خاطرې نه مې دوه درې درته وایم او ستینو بیا مقاله ضرور ده چې سره اوږده شي د ځینې باید پاتې شي. په 1965 کال کې موږ چې د محصلینو لومړی اتحادیه شروع کړله نو په دې اتحادیه کې د ارواښاد نظر دا و چې دغه نوم یې د پښتنو اتحادیه شي او په دې مسله کې چې د نورو ملګرو بیا موافقه ونه کړه چې نه پښتانه نه باید د افغانانو اتحادیه وي او د دې دلیل دا و چې دا هغه خو داسې دی د اتحادیې خو د نورو قومونه چې دي غیر پښتانه قومونه چې د متحدي مشر لري او موږ ضرور ده چې د پښتانه سره یو ځای کړو. خو په هر صورت هغه اتحادیه بیا وروسته چې د نوم د پښتنو اتحادیه نه شوله د محصلینو د افغانانو شوله. بله خاطره دا ده چې په 1940 کال کې د ټول آلمان کې چې د محصلینو اتحادیې جوړې شوې په یوه ښار بل ښار کې او بیا په آخر کې بیا ټوله یوه عمومي اتحادیه سره یو ځای شول. په دې ځای کې چې د هر چا چې خبرې کولې هغه خبرې فارسی وي او ارواښاد ډاکټر کبیر ستوری اول سړی و چې په دغه مجلس کې پښتو شروع وکړي او دغه مجلس کې بیا ټول دغه غیر پاکستاني چې و دغه ونه منله وایي دغه پاکستانی راغلی دی او ډېر شور ماشور یې وکولو نږدې جنګ ته خبره راغلې وه. اما ده تر اخره پورې دوام ورکړ خپل ژبې ته او داسې ورته ووایي چې زه دغه نه پاکستانی ژبه ده او تاسو پاکستان نوم باید غلط دی. پاکستان نوم دا دی چې دا د پښتنو په خاوره جوړ شوی دی اصل پاکستان شته نه هیڅ. او بله یې دا ورته ووایي چې زه د احمدشاه بابا په ژبه خبرې کوم او هغه ژبه ده چې د لر او بر اکثریت چې دی پښتانه دي هغه په ژبه خبرې کوم. خو دا ځینې خاطرې وي چې د خپل هغه ځوانۍ وخت کې مثال ده هغه خپل نظر ثابت ساتلی و. او بل دغه ده چې یو بله خاطره ده چې یو المانی ژبپوه یا فیلولوګ یو د قصه کوله وایي یو وخت ریل کې سره روان و یو سړی ناست و ما د پښتو اخبار لوستلو او په دې وخت کې د پوښتنه وکوله چې دا کومه ژبه ده چې ما ورته چې پښتو ژبه ده او بیا یو فیلولوګ پوښتنه وکړه چې دغه څه قسم ژبه ده وایي دا د افغانستان یوه ژبه ده وایي افغانستان ژبه خو دري ژبه ده وایي ما ورته وویل چې هغه ژبه هم شته ده وایي ته څوک یې وایي چې زه پښتون یم وایي چې ښه ته د اقلیت لکه چې وایي نه زه د اقلیت نه یم زه د اکثریت پښتانه دي وایي نو دغه ژبه باندې ولې دا خبرې نه کېږي ښه وایي چې ته اکثریت قوم نه هم یې او په افغانستان کې د پښتو ژبه نشته او بلې و چې ښه زه پوه شوم چې تاسو بادشاه چې دی دغه هم فارسیوان دی یا بل غیر پښتون دی وایي نه بادشاه هم پښتون دی وایي ښه وایي ښه نو دا څنګه کیدای شي چې هم پادشاه پښتون وي هم داسې اکثریت پښتانه وي نو ولې په افغانستان کې د پښتو ژبه نشته ده او دا فیلولوګ و چې زه به دا اوس ولیکم دا یې ما لپاره یو بل نوی تاریخ دی اوس دا یو ښه بل مثال و. او بل چې د ارواښاد د پښتو ژبې سره یې دومره مینه لرله چې مثال ده ویل چې د پښتو او پښتانه سره تړلي دي یعنې بې د پښتنو نه بې د پښتو نه پښتانه نشته او بې د پښتانه نه پښتو نشته. او همیش به دا ویل چې په قرآن شریف کې یو هغه راغلی لا تنس نصیبک من دنیا یعنې هغه برخه چې خدای تعالی په دې دنیا کې تاسو درکړې ده هغه مه هېروئ یعنې ژبه د خدای تعالی یو انسان ته ورکړې ده او د دې نه باید استفاده وکړي او دغه داسې معنا لري چې موږ که په خپله مورنۍ ژبه ونه غږېږو دا معنا لري چې موږ مورنۍ مور ژبه باندې ګرانه نه وي ځکه دا د مور ژبه ده د پلار ژبه نه ده یعنې مورنۍ ژبه. او بل دا چې قرآن شریف کې دا هم راغلی چې انسان ته مې یوه ټوټه غوښه ورکړې ده
چې په ټولو ژبو باندې غږېدلی شي. یعنې خپله آدم علیه السلام چې دی 250 ژبې غږېدلو. یعنې داسې معنا لري چې د خپلې ژبې نه دفاع کول نه دفاع کول یوه ګناه ده تقریبا. او بیا هغه چې ارواښاد ډاکټر کبیر ستوری په خپل هغه کې یو کتاب کې لیکي سیاسي واکمن که پښتانه شي پښتو کاندي د سرکار ژبه هم د ښوونځی هم د دفتر هم د خپل کار ژبه بیا به پوهان او عامیان حس کړي ضرورت د پښتو به شي بیا د پوهنې تجارت او د روزګار ژبه. ما اول کتاب چې ولیکلو د عنوان یې و سرطان او د چاپریال رادیو اکټیویټي په همغه کې مې د ارواښاد لاندې شعر لیکلی دی که زما ستوري په قبر چېرته راشي په پښتو راته دعا کړه پرې مین یم. مقصد دا و چې زما او د په منځ کې ډېر نږدېوالی موجود و او ما دا لازمه وګڼله چې د په ویاړ باندې د په د غونډه کې زه به یې څه خبرې وکړم. بل هغه یې دا وه چې د خپله د پښتنو سره یې ډېره مینه لرله. که پښتانه به هر یو غلطي هم وکوله او ده به و چې خیر دا ګناه یې کړې ده شعوري ګناه نه ده کړې او باید ډېرې خبرې ورسره وشي او تشریح ورکړی شي او هغه چې دی ښه لنډومه. او بل یو مهم هغه شی چې و د پښتو ژبې علمي کول و. د ارواښاد کبیر ستوري او د ارواښاد ډاکټر درویزه اڅکزي هغه اول پوهان و چې په د جرمني کې دوی دغه د ساینسي ژبې د پښتو ژبې ساینسي علمي کولو په باره کې کتابونه ولیکل او دا رښتیا هم یو ډېر ستر خدمت و چې هر چا ته به ویل چې په مسلکي کتابونه باید ولیکل شي. او په دې ځای کې یو ورځ د داسې یو شعر د هغه نه د رحمان باندې وویلو ما چې خال د ستا د وریځو په میان ولید نه بل هسې رنګ امام شته نه محراب یو کتاب هم په سړبن کې چا ونه کړ برحمانه چې وکړ دا کتاب. یعنې داسې معنا لري چې د هغه وخت نه را په دې خوا د کتابونو لیکلې د قطار یا د جریان هېڅ د منځه تللی دی. او بله مهمه مسله دا ده چې د فضیلت عالم په عابد باندې شی دی. یعنې هغه څوک چې یو عالم وي یا کتاب ولیکي د ټولنې لپاره خدمت نسبت عابد ته ډېر زیات دی. او د محمد صلی الله علیه وسلم پوښتنه وشوله چې د عابد او د عالم او د عابد په منځ کې څنګه داسې فرق کولی شي. هغه ورته وویل چې د یو عالم او د عابد په منځ کې داسې دی لکه د 14مې ورځې د میاشتې سپوږمۍ چې 14مه ورځ وي او د ستورو په منځ کې یعنې د رڼا یې دومره فرق دی سره. او یو بل شی چې د ارواښاد په هغه کې ډېر یادولو مهم دی بعد لر او بر پښتون یووالی دی. د خپل ټول ژوند چې دی د اول نه تر اخره پورې په دې لاره کې چې څنګه کړای شي چې پښتانه سره یو ځای شي متحد شي. حتی تر دې اندازې پورې چې دی په دې کې سګرټ به هم څکولو شپې به هم تېرولې او پکې مریض هم شولو. د یو شعر هلته ما ته وویلو وایي د بهلول او د شیرشاه خبرې اورم چې په هند کې پښتانه وو پادشاهان شپږ اووه پیړۍ هسې بادشاهي وه چې په دوی باندې به ټول خلک حیران یا هغه پښتانه نور و یا د سوش و یا د خدای تعالی دی اوس داسې فرمان هره چاره د پښتون تر مغل ښه ده اتفاق ولر نشته د رلمان که توفیق د اتفاق پښتانه مومي زوړ خوشحال به دوباره شي لکه ځوان. د ده د مهمو کارونو څخه د ګڼ شمېر فرهنګي ټولنې جوړول و چې هغه تاسو مخکې یاد شول. او زما فکر سره چې دا اوس یو نوی خوځښت دی چې د پښتون خوځښت په نامه سره یادېږي دا هم د ده د الهام او د ده د پیغامونو څخه دی. نو په اخر کې زه داسې وایم چې د هغه ارزیابي چې دی باید څنګه وشي د قامي مبارزینو د پیغام لنډیز. اوله مهمه دا ده چې
د دوی د پیغامانو دغه ټول چې دلته عکسونه تاسو وینئ زما په فکر سره یوه جمله ده چې د لر او بر پښتانه باید سره یو شي. دومره دا ده چې پښتانه د ساینس او ټکنالوژي په علم باندې سمبال شي او د قومي مبارزینو هلې ځلې داسې ارزیابي کولی شو د ساینس د نقطې نظر نه هغه وخت چې په 1989 کال کې یو استروناوت نایل آرمسټرونګ په سپوږمۍ باندې قدم کېښولو نو تاسو پوهېږئ چې د سپوږمۍ قوې جاذبه نسبت ځمکې ته یو په 6مه برخه ده. نو بیا یې هغه داسې یو خبره یې وکوله وایي د یوه سړي لپاره یو کوچنی ګام دی د یوه سړي لپاره یو کوچنی ګام دی خو د بشر لپاره یو ډېر لوی ګام دی. یعنې دغه قدم چې په سپوږمۍ واخیستل. زه خپله داسې وایم د قومي مبارزینو پیغام د یو پښتون لپاره یو کوچنی ګام دی. د قومي مبارزینو پیغام د یو پښتون لپاره یو کوچنی ګام دی خو د ټولو پښتنو لپاره یو ډېر لوی ګام دی. ډېره مننه.